سلامونه او نیکې هیلې منئ. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو پر مختلف کم موضوعات چې دي، نوي کم موضوعات چې دي، خبرې چې دي هغه تاسو پورې در رسوو. اول کم خبر چې دی هغه د اسرائیل او د فلسطینیانو تر مابین کم جنگ دی، هغه مذاکرات شوي وو او د مذاکراتو د جنګ بندي ته رسېدلي وو، خو اسرائیل بیرته د پرېکړه کړې ده چې دوی به کم مذاکرات چې دي یا کم جنګ بندي چې ده هغه به ځنډوي او کوم معاهده چې ده هغه به فلحال پاتې وي. د دې ما سوای د واخان په هکله تاسو ته خبر درکوو. څو وخت مخکې تاسو به یقینا اورېدلي وي په سوشل میډیا او داسې په خبرو کې چې د واخان باندې د پاکستان د قبضه کولو خبرې وې. پر دې هکله باندې تاسو ته تازه معلومات درکوو. د دې ما سوای په پاکستان کې د افغانستان سفیر احمد شکیب هغه متحده ملل ته شکایت کړی د پاکستان په هکله باندې. دا خبر تر تاسو پورې درسوو. له دې سره سره په بلوچستان کې د بلوچ د حقونو کم غوښتونکي کم تنظیم چې دی BYC یا بلوچ یکجهتي کمیټي، د هغه مشران یو بیا احتجاج کال ورکړی دی او دوی په د بلوچستان په ډالبندین کې پر 15 جنوري سره غونډي او یو غټه جلسه کېدونکې ده او په هغه کې دوی پر کومه موضوع باندې د ولې د احتجاج کال ورکړی دی، څه پر کوم حواله باندې به دوی دا جلسه کوي، ولې د اهمیت وړ ده، دا ټول تاسو پورې درسوو. اول کوم خبر چې ده د څو وخت مخکې د قطر او د امریکا او داسې د مصر په مرسته باندې د فلسطینیانو او د اسرائیل کم جنګ چې د هغوی تر مابین کم مذاکرات شروع ول وخت نا وخت او د یو معاهدې ته رسېدلي ول او دا پرېکړه سوې وه چې له 20 جنوري پس به دا کم جنګ بندي چې د هغه به باقاعده پیلېږي په 3 فیزه کې، مختلفه فیزه کې. خو د پرون خبر ده چې د اسرائیل کم وزیر اعظم چې دی نتنیاهو هغه دا پرېکړه کړې ده چې دوی به د مذاکرات چې دي فلحال نه مني او دا معاهده چې ده د مذاکراتو کوم معاهده چې سوې ده د فلسطینیانو او د اسرائیل تر مابین دا به وړي او خپل کابینې ته به پېښوي. که چیرې هغوی د قبوله که او پر دې معاهده باندې منظوري دې معاهدې منظوري ورکړي نو دا جنګ بندي چې دا به شروع کړي یا دا جنګ بندي به عملي کړي. تر فلحال به دا جنګ چې دی هغه به هم دغسې روان وي. دې جنګ ته ډېر کم مسلمانان چې ول یا کم خاص کر فلسطینیان چې ول هغو جشنونه وکړل کله داسې د دې تر مابین چې دا معاهده وسوه چې جنګ بندي اعلان شوه. خو که یو لوري ته مسلمانان هم خوشحاله ول، بل لوري ته بیا هغه اسرائیلیان یا هغه کم دغسې اسرائیل کم کسان چې هغه په دې وجه خوشحاله اوسي د اسرائیلو کم بندیان چې له حزب الله سره یا بندیان دي یا دغسې نورې کومې ډلې چې دي هغه به راخوشي کوي او په بدل کې به کم فلسطینیان چې بندیان دي هغه به هم راخوشي کړل کېږي، یعنې د قیدانو تبادله به کېږي او جنګ بندي به په دې مابینځ کې جنګ بندي به کېږي او دغه رقم په دویم فیز کې به بیا باقاعده د مستقله جنګ بندي باندې به خبرې اترې کېږي. له دې ما سوای د یو څو مخکې بلکې تېره یوه میاشت د افغانستان او د پاکستان کوم شخړې سره رامنځته شوې وې د خوست د هوایي حملو بعده بیا پر واخان باندې زیات ټولنیزو رسنیو خاص کر دا دعوې کېدې چې پاکستان کوم چې دی هغه پر واخان باندې قبضه کړې ده او واخان یې قبضه کړی دی. خو تېره ورځ د پاکستان کوم دغسې وزارت خارجه چې دی د هغه د بیان مطابق هغه دا بیان ورکړی و چې واخان باندې هیڅ کم د دې کم قبضه چې د پاکستان کم قبضه چې هغه کم دعوی چې دا بالکل درواغ دی، په دې کې هیڅ د رښتیا خبره نشته او دوی له دې سره سره دا خبره هم کړې ده چې د پاکستان ته د افغانستان کم سالمیت چې دی هغه د قدر وړ دی او دوی دې ته احترام لري او هیڅکله به هم داسې کم قدم وانخلي چې د دوو ملکو تر مابینځ باندې کم شخړې چې دی هغه لا زور واخلي. پاکستان یو دا شی
په ډاګه کړی دی یا بیا وار مخکې دا خبره کړې وه چې دوی له افغانستان سره یوازې پر بنیادي یا کوم یوازې ستونزه چې د هغه هلته له کوم وسلوال چې دي پر هغو باندې ده، او خاص کر د هغوی په ټنځایونو چې دي د وارې نوم نه واخیستی خو په وار باندې نوم اخیستی دی د TTP یا د تحریک طالبان پاکستان نوم یې اخیستی دی چې هغه هلته په ټنځایونه لري. هغه وخت ناوخته دورې کوم کسان چې دي هغه راوړي د خیبر پښتونخوا ودې سیمو ته او خاص کر دغه رقم بلوچستان سیمو ته، او هلته دی حمله کوي او بیرته ځي. په دې باندې دی د کړي سیمه یوازې په دې باندې مشکل سره لرلو د طالبانو یا د افغانستان سره، بل د تر مابین باندې کوم مشکل نشته، دی یو ښه ګاونډیان دي. لدې ما سوای د کوم خبره وکړه د مارنګ بلوچ یا د BYC د بلوچ یکجهتي کمیټې په بلوچستان کې دی یو بیا د احتجاج کار کړی دی. که تاسو یاد تیر واري په ګوادر کې احتجاج اعلان کړی او د بلوچستان حکومت چې هغه وخت شاوخوا 15-16 ورځې ټولې لارې بندې وي او ګوادر ټول مطلب هلته نیټ بند و، هلته لارې بندې وي، څوک نو خبر چې هلته څه روان دي. نو د یاري بیا د کوم بلوچستان چې دی هغه راغونډولو اعلان یې کړی دی او په دا وارې ډالبندین اعلان کړی دی په 15 جنوري دی سره راغونډي یا دا وارې دی د هغو کوم کسان چې دي کوم چې مړه سوي دي یا کوم قبرونه چې پیدا سوي دي او حکومت وخت ناوخته دا کړي چې د هغه کسان چې څوک مطلب دغه نه لري، خپلوان څوک نه لري، هغه د هغو مړي دي. خو بلوچستان چې دي د حقوقو کم فعالان چې دي یا کم د بلوچستانو د کم حقوقو کم غوښتونکي چې دي هغه دا تورونه پور کړي دي چې د کم قبرونه چې دي دا د هغه بلوچستانو دي کم چې بلوچستان حکومت یا وفاقي حکومت یا پاکستان حکومت لا درکه کړي دي او بیا ورسته وزني او دا رقم بیا په نامعلومه قبرونو کې بیا دی خخوي تر څو د دې نوم نشان چې هغه بالکل لمنځه ولاړ سي او ورک سي. که تاسو یادې په کال 2014 کې د بلوچستان په غوزدار سیمه کې توتک په نامه یو ځای دی، هلته یو کوم شپانه چې هغه روانو یو کس لاس یې لیدلی و چې له ځمکې راپورته شوی، بیا هغه شپانه کوم دغه ځای انتظامیه چې د هغه یې راخبره کړې وه او انتظامیه چې راغله کله چې دلته تحقیقات وکړل، دا ځایونه چې یې وکیندل، ځمکه چې یې وکیندله، هلته بیا نور قبرونه پیدا شو، د انسانانو مړي پیدا شو او انسانان په دې حال کې اوسي په هغه باندې کم کیمیکل چې دي هغه پاشل شوي تر څو دی زر ته زره خراب شي او د دې کم جسمونه چې دي یا کم هډوکي چې دي یا کم غوښې چې دي هغه له منځه ولاړ شي او زر تر زره د